تحریک لبیک باندې چې کم ظلم شروع دی د هغې متعلق سوال کړی دی. نو تحریک لبیک باندې چې کم ظلم شروع دی دا یوازې د یو تنظیم خبره نه ده، جنګ چې په کومه خبره دی، دا د نبی علیه الصلاة والسلام د عزت، د وقار، د ناموس او د حرمت خبره ده. په دې باندې یوازې تحریک لبیک نه، په دې باندې هر مسلمان چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا د هغه خبره ده، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ناموس خبره ده. په دې باندې موږ خپل جانونو ته، خپل مال ته، خپل رشتہ دارانو ته، हर यो सिस्ता कुर्बानुल तैयारू वली नामूस मोहम्मद अरबी पर हम जान निचावर कर देंगे, गर वक्त ने हमसे खू मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे. दखुना मुंता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हर जे की द हर यो चीज ना ग्रान दे. पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन. द हुजूर फतवा दा हाग कस मोमिन न दे चाहती ما سره محبت د خپل اولاد نه زیات اونکو، د خپل والدین نه زیات اونکو، د رشتہ داران نه زیات اونکو، د مال جیداد د پوله د پټی نه زیات اونکو، د گاډي د موټر د کورو د حجرې نه زیات محبت زما سره اونکو. نو لا یؤمنو دغه کس مؤمن کې دی نشي ځان ته دا کس مؤمن اونویا چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په عشق باندې هغه راپانسی د دغه وینا هغه جوش اونوي په دغه خبره باندې. دا یو د ټی ایل پی خبره نه ده چې هغوی روتی دي او حکومت په هغې باندې اګولې وړی. نو دی حکومت هم الله پاک تپوس کوي. دا حکومت خو نن خپل زور ښیي، لیکن دوی له هغه وروسته ایره ده چې عدالت به د الله وي اور عدالت به د الله وي، وکیل به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي او فیصله به د ستا خلاف وي. حضور علیه الصلاۃ والسلام به وکیل وي. نو اب په کومو سترګو باندې ته به هغه حضور ته مخامخ کېږي؟ حضور به ته و چې ته هغه نی چې زما د ناموس په غازیانو باندې تا ګولې ورولې، زما په ناموس چې څوک را پاسېدلي وو، زما په ناموس یې ځان قربانو، تا په هغوی باندې ګولې ورولې دي. نو ته څنګه زما مخې ته راځې؟ ته څنګه زما د شفاعت تمه ساتې؟ ته څنګه حوض کوثر ته ولاړې؟ زه رخصه جهنم ته لا. هغه ته بیا ستا مخ باندې څه حیا پاتې وي؟ محترمو دا د ناموس خبره ده، دا د حضور خبره ده. حضور علیه الصلاۃ والسلام مونته د هر یو چیز نه ګران دی، د هر یو چیز هغه تا د دنیا کې هر څه ډېر زیات خوښ دي، لیکن د حضور نه زیات ګران نه دي. موږ په هر څه باندې قرباني کوو، لیکن کله چې مقام او خبره د حضور د ناموس او د عزت راشي نو موږ بیا یو سیستم تیار نه وو. د حضور په قربانۍ کې موږ یو سیستم مخامخ نه وردو. موږ به ځان په حضور په قربانۍ باندې، د حضور په ناموس باندې، ختم نبوت باندې، عزت وقار باندې، طور کردار باندې، سیرت او صورت باندې موږ ځان قربانونو ته تیارو. صلاح الدین ایوبی رحمه الله د هغې په دور کې یو پادري ګستاخي وکړه د حضور په شان کې چې څه شو هغه محمد اوس ترې راشي که نه. نو صلاح الدین ایوبی رحمه الله چې کله بیا هغه علاقه فتح شو نو 8 پادیان پکې پادریانو چې هغه گرفتار شو، حکم یې وکړو ایوبي صاحب چې د 7 واړه آزاد کې یو ما آزادوي. خلکو تپوس وکړو چې دا یو ولې ما آزادوي؟ دم پادري دی که نه؟ وی نه، وی د ویلو هغه وخت چې محمد کم ځای کې دی اوس دې راشي که نه ما مقابله کې دې راشي نو دغه یهودي ته دغه پادري ته زه اوس ښیم چې د محمد غلام نن حاضر دی، وایه توره یې روغ کړو، په خپله توره یې په خپل لاس باندې سر قلم کو. ځکه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګستاخ سره همدغه رویه کول پکار دي. د حضور په بدله کې دا اختیار حکومت تم نشته چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ناموس خلاف راپاسي او څوک چې ګستاخي کوي هغې سره ودرېږي. نه، دا اختیار حکومت سره نشته. ګوره غازي فیصل ته دغه رنګې که حکومت دا فیصله نه کوي یا مونږ آیین ته ورځو، که په آیین باندې هغه عمل نه کوي نو الله پاک ور بیا غازی خالد هم پیدا کوي، الله پاک ور بیا غازی علم الدین شهید رحم الله هم پیدا کوي، الله پاک بیا غازی ممتاز قادری بیا پیدا کوي. نو دینه خبردای چې مونږ په آیین باندې عمل وکړو، په قانون باندې عمل وکړو، د خپل نوم د پاکستان خیال اوساتو چې دا پاکستان آزاد د سره پاره دی. دا 24 کروڑ عوام چې راغلي دي دا د څه دپاره په څه باندې وجود شوی دی؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. دا به نارې لګېدې چې پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. نو چې د هغې محمد رسول الله پکې
عزت نه په ناموس باندې حملې وي، په ختم نبوت باندې حملې وي، په ناموس په حرمت مقام کردار طور طریقې سیرت صورت باندې حملې وي، نو په داسې پاکستان باندې موږ ته پاکستان د هر څه نه زیات خوښ دی. لیکن که خبره د ناموس شوه، د حضور د حرمت او د ناموس او ختم نبوت خبره شوه، نو موږ بیا پاکستان باندې سم نه کوو، موږ به ځان قربانو د حضور په غلامۍ باندې.